دا کیدی نشي چې یو زړه دي بیماري او دې کې د مؤمنانو سره محبت یي، دا نشي کېدی. ځکه چې روغ زړه وی دې ته یاد یې که مؤمنانو سره محبت یي، لا غش فيه، په دې زړه کې د مؤمن دپاره دوکه نه، لا غل فيه، د مؤمن دپاره پکې حسد کینه نه، دې کې د مؤمن سره دشمني نه، دې کې د مؤمن سره بغض نه، دې ته وایي روغ زړه. او دې ته وایي پاکه سینه چې هغه د مؤمنانو سره د محبت نه ډکی، مؤمن دپاره خیر غواړي. او سبحان الله زه درته دا خبره وکړم که نه چې کوم انسان ته الله دا زړه نصیب کړی که نه نو دی په دنیا کې په جنت کې اوسي. کوم سړي ته چې دا زړه نصیب شوی دی په دنیا کې په جنت کې اوسي. دا یو قسمه جنت دی، یو قسمه مزه اخلي دی. یو سړی ما ته وایي چې دې څه مزه ده، یعنی زه زړه صفا ساتم، په دې کې ما ته څه مزه ده، او دا کوم جنت دی چې زه به کې اوسېږم. زه درته وایم ګوره دا واوره، یو سړی دی رب العالمین وله پاکه سینه او پاک زړه ورکړی دی، دې کې نه حسد شتي، نه بغض شتي، نه کینه شتي، نه د چا دپاره څه غلط سوچ دي، نه پکې غلط اعمال باره کې څه شتي، نه غلط عقیده شتي، نه غلط نظریې شتي. دې دومره په ارام ژوند تېروي که نه. او وګوره هغه بیمار ته چې زړه یې مؤمنانو ته ډک دی. او زه د عامو مؤمنانو خبر خو لا پرېږده، تعجب به هله وکړي چې کله د رور زړه رور ته ډکي، د پلار زړه بچي ته ډکي، او د ښځې خاوند ته، نو اخوا به بیا د چا نه څه ګیله کړي. د دې غریب خوب په ځای نه دی، د دې ټول ټینشن هغه چې ما ته او ما چې ورته او هغه چې دومره هغه چې وګټلی او هغه چې ولګولی او هغه چې هغه داسې ژوند دی. ژوند خو د باچایي ژوند دی چې زړه دې صفایي لکه شیشه، نه پکې چا سره حسد شتي. یاره که مالداره دی الله دې ولله ښه ډېره ورکړي، او که غریب دی الله دې مالداره کړي. که زموږ خوا له راږه عزت به وکړو، که زموږ خوا له رانهږه الله دې قدر وکړي، سره دې نه راشي. که موږ پسې خبره کړې ده الله دې وبخښي، نو اوس به پسې دغه کوو لګیا دي، هېڅ خبره نه ده. او زه خیر او زه هېڅ خبره نه. او دا د باچایانو ژوند دی، د الله هر چا ته نه نصیب کوي. ګورې دا جنت نه دی، نعمت نه دی، کیدای شي تاسو محسوس کړی. دا به هغه چا محسوس کړی چې زړه یې صفایي، او چې زړه یې ډکي د جاهو نه، دی په یو عذاب کې مبتلا دی، والعیاذ بالله. دا ګورې داسې عذاب دی که نه چې ده ته دا نه ښکاري چې زه په عذاب کې یم، او نه خلکو ته داسې ښکاري چې دی په عذاب کې دی، خو دی په دومره سخت عذاب کې دی چې تپوس یې مه کوه. چې د یو سړي زړه د الله بندګانو ته ګډوډي، د الله بندګانو ته پکې چې دی حسد او کینه پرته وي.